خیال کړئ چې سهار له روژې نو دا لوی ځان لړخه کوي موسم ښه دی سړي هر ورځې لنډې دي داسې هغسې دا واړه ورته خوشحالېږي یو ورځ داسې ګپ شپ کې خبره د روژې وشوه نو یو وایي ما د وړوکوالي نه ټولې نیسلي دي یو پکې ما به ګډې وډې نیسلې ما نه پکې تپوس شو خو یو غږ ونه کړ نو ما هغه ته ویل تا جوړ یو نه و نیسلې د وړوکوالي وخت کې ماما ما نیسلی وه مرګ مې پکې لیدلی خو تا ته خبره کولو اخبار له ورکولو نو مې زه خو یاره نوم نالم نو ما ته خو مور وایي چې هلکه خوځه مله امپوم دی کپړې بدلې که جومات ته مونځ له ورشه سبا د روژې اوازه ده نو ستا جیته ځان وښایي چې زه به روژه نیسم که نه نو ډېر زیات خوشحاله شو وایي چې جومات ته رالم مونځ مې وکړو هغه ته مې خبره وکړه چې خلک ووته نو ما ته یې چې تره اوچت کړه نو ما ورته لاس اوچت کړ وی راته یې چې زه یو نیسه یو خوره وی رالم مور ته مې ویل چې بیبي اډرې دی یو یو کو خو زه به ټولې نیسم نو هغې راته په جواب کې ویل چې وایي بچې موږ به خوشحالېږو نه دا ثواب به زموږ کېږي نو یې پلار مې لاړ یاره د ګوپیانو ورځې کې مې راړه یو غټ ګوپي نو ماښام نه مې هم ځان ټیټ موړ کړه چې بیبي دې چاته اوده پاتې نه شي که نه پخوا به دا خلک اوده پاتې کېده نو یاره چې اوده شوم پښیماني مالې پاڅولم نو یې غوړه چای راته کېښودې ما ورته ویل چې بیبي هغه ګوپي نشته وي چې شته وي هغې کې راته تبې وکړه دوه درې پراټې مې هغې سره وخوړې نو ډوډۍ چې زیاته کړي دا لوی کړي یا که واړه دا جوټه غوندې کړي ووایي نو بانک ته لږ غوندې ټایم وایي ما جوټه وولی ما راته وایي چې اوده کېږه ما بچې اوبه وڅښه هسې نه چې سهار له تږی شي نو د روژې هغه وخت هم را باندې راغی ورېږدېدم خوب رانه وتښتېد وی مخې ته یې راله جامې ښه چې څنګه بانک چالو شو پخوا به خلکو بانک کې اوبه څښل نو یاره ناتوګله جام مې خولې ته ونیسه خوړه ته ټول مې اوس کړې تاسو ته پته ده چې د اوبو د ګوپي هم خپله کې نه لګي نو یې ما چې راشه د کېږه سله خو مونځ له ورشه نو چې څریکه راشي نو ځان کلک کم ما قسم درته خورم که ما ته پته وه چې بادو سره یعنې روژه خرابېږي که نه وی اودس چردام مې کوي خېټه کې مې چلا جوړه شوه زړه تاړمه شوه زړه کې وایم چې دا روژه خو ډېره ګرانه ده هغې د سهار کې راتونه هم اوږدو وي چې ړومبی کې رات استاد خلاصونه زما مازغو کار چک دی وی چې دویم رکعت وشو نو ځان له مې په مخ لاس راښکه خپلې سپلای مې راواغېستې خپلې سپلای مې اړولې په خپو دي کور ته راځم وی چې رالم مور بې د پښیماني لوښي اینځل وی ما ورته وایي چې واوره بېبې دا روژه مې د خدای پاک تېره کړي که بیا دې ما ته د روژې ووایي زه به دې کور ته نه راځم وایي بچې دا خو لا سور سهار دی لا نوان نه دی ختلی ته بیا نه نه په روژه مې څه کار نشته زړه ته مې چلی اړمه باد ګیس جوړ شي که نه او هغه نه خارجوله نو هغې راته په جواب کې دا د ده دپاره ښه کېده دا خبره هغې راته په جواب کې چې وایي بچې دا روژه د خدای پاک تېره که نو نن به دله سپېرکای راوغواړم څپا به یې کړم چې په مړه خېټه تلی اچوي نو باد به د کولاو چلېږي ما ورته وایي چې خیر ده که باد چلېږي او که نه وی د پچوالي را باندې ما وی د کوڅې دروازې ته شوم د بانک مال نه ډکوم هوا مې را پرېښود وی په لاره ځم هوا په یو ساه وځي وی د اوښ څه پوس کوي وی چې شل پنځه ویشت قدمه لرم وی ما چې په ژوند کې د دومره اوږده پوسکای نه ده خو زما خیال دی ښکلې میاشته جوړ سه رانه په کونه نو یې ډډې ته د ګډال دیوالو هغې له مې شا ورکړه ځان ته مې د شهادت کلمه وویل هغه چپ شوه ماما مې دا تا پکې بلکل یاره مرګ لیدلی